السلام علیکم مشرانو کشرانو مونږ تاسو پښتنو چې څومره ښکلي یو دا هم په دین ښکلي یو دا دین یو داسې کسب روزګار دی چې په دې نه بل ښکلی روزګار په دنیا کې نشته دی او دا چې په چا کې وي صوم و صلا حج و زکا او چې څومره ارکان دي د دین دا چې په انسان شروع شي د دومره دی روح دومره خوشحال وي چې دا نو شهادت ته خفاوي نه و بل مشکله ته خفاوي دی ارس په الله باندې سپارلی وي دا داسې پاک سپېڅلی وي چې دا قطعاً چې مسلمان وي او سپېڅلی نه وي دا عقل نه اخلي او چې ګډوډ وي د چا ایمان کمزوري وي او هغه به خامخا تندکونه خوري په دنیا کې او په هر ساعت به یې خوري او ومو هم لیدل او ومو هازمیل او هر څه مو د په خپلو سترګو مو ولیدل چې څوک زمونږ د تاسو په د خپلو علاقو خوشو ګرګاون کې څوک بې دینه دي څنګه ذلیل دي څنګه ګزران کی او چې کوم خلکو کې دین دی او هغه څومره ښکلی سپین سپېڅلی ګزران کی الله دا زمونږ حقیقي محبت راولي د دین او د الله سره بل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې مونږ تاسو ته څومره لوی محنت کړی دی او څومره لوی یې مونږ د تاسو په غم کې ژړلی دي زار یې شم قربان یې شم ستا په محبت کې خو زه پوی په شرافت یما ستا په محبت کې خو زه پوی په شرافت یما نه یم بې عزته زه د هر چا په عزت یما نه یم بې عزته پوی د هر چا په عزت یما زه ډېرې حیا نه په جامو کې نه ځایېږمه زه ډېرې حیا نه په جامو کې نه ځایېږمه خلق مې څه نه بولي که زه ډک د غیرت یما خلق مې څه نه ګاڼي که زه ډک د غیرت یما نه یم بې عزته پوی د هر چا په عزت یما ستا په محبت کې خو زه پوی په شرافت یما نه یم بې عزته پوی د هر چا په عزت یما هر چا عزت د مو په عزت نه زیات دی د هر انسان عزت مو عزت په هر چا نه کام دی او هر چا عزت تعالی په مو نه زیات کو د زالات اصول کو امو د الله خپل مال شي نشم د خلکو غوندې هغه دغه کړلی ځان چې دا کیم خلک زوي نه چې نه څه فایده وي او یواري په یوه ذره فایده یې نه وي او دای درویغ یا دای دوکا کو دا حال ته زه ډېر سخت حیران یم چې کم از کم و زنوار خو نه یې ښه باد خو پېژنې واښه خو نه خورې که په سر کې دی واښه دی نشمه د خلکو غوندې هغه دغه کړلی ځان ځکه خو د خلکو نه په خپل کور کې حلوت یمه ځکه خو د خلکو نه په خپل کور کې حلوت یمه نه یم بې عزته پوی د هر چا په عزت یمه ستا په محبت کې خو زه پوی په شرافت یمه زه په خپله خونه کې د ستا ثنا لویي ستایم زه په خپله خونه کې د ستا لویي ثنا ستایم عشق ته مرتبې د لاسه زه څومره اوچت یمه عشق ته مرتبې د لاسه زه څومره اوچت یمه نه یم بې عزته پوی د هر چا په عزت یمه زه چې بل پرده رسوا که د موله وې څوک پټوي زه چې بل پرده پټه نه که په د خپله سینه کښې ور نه سوته دوه نغره زمه کوای شو د چا پرده نه شو رسوا کولی یمو انسانیت څه وي زه د خدای پاک ته سبب په کیمې سترګې کسو د خدای پاک نه په کیمه خوله زه جنت غواړم د پیغمبر اسلام سره زه په کیمه خوله میلاوېږم په کیمې سترګې زه میلاوېږم الله د دې مش په حال رحم وکړو چې د بل پرده زه پټولی نه شو د پړ په پرده باندې زه خوندو بل په حیا پورې زه خوندو
دا بل پرده د چارو د مو حیادو زه چې مسلمون زون ته یې د مو حیادو الله دا په میستو شي د پیغمبر اسلام طریقې پر ولی په ټول مسلمان شي امين سو امين گوگل په فیسبوک او په یوټیوب می ټول علم ګوري گوگل په یوټیوب او په فیسبوک می ټول علم ګوري ستا په برکت خیالي کامونو کې جوات یما ستا په برکت خیالي کامونو کې جوات یما نیم بی عزت پوی د هر چا په عزت یما ستا په محبت کې خو زپوی په شرافت یما نیم بی عزت پوی د هر چا په عزت یما نیم بی عزت پوی د هر چا په خدمت یما خاد و آباد و غواړم ملګرو مشرانو کشرانو دعا کې مې یاد لرئ امين ثم امين